منو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو پام راګرځوو د پی ټی ایم میډیا څخه د نن ورځې خبرونو ته. د قام ملالۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې مبارزه کوي. په بونیر کې د تنظیم سازۍ هڅې په چټکۍ سره روانې دي او د مومند ولسوالۍ په انبار سیمه کې د قامي بیدارۍ ناسته وشوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د قام د ازادۍ په جنګ کې د ځوانانو سره اوږه په اوږه درېږو. د جنوبي پښتونخوا د کجلاغ په تاجول کلي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه مسؤلینو او غړو تنظیمي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د مرکزي کمیټې د غړي نسیمې مندوخیل ترڅنګ د پی ټی ایم فعالو ښځینه غړو پروانه وزیر، تانیه، ښایسته، لیما، سادي او نورو ښځینهو ګډون درلود. ناستو میرمنو په اوچت او مضبوط عزم ژمنه وکړه چې د قام په دې ورپېښ ناورین کې به د ښځو په توګه خپل کلیدي او ځانګړی کردار ولوبوي او د یو مضبوط تنظیم د جوړولو له لارې به د خپل قام د ازادۍ په جنګ کې له ځوانانو سره اوږه پر اوږه ودرېږي. په بونیر کې د مرکزي کمیټې غړي زبیر احمد ارسلان او د زولي کوارډیناټور سبحان الله په مشرۍ تنظیمي هلې ځلې دوام لري. دوی او ورسره ملګري کور په کور او دیره په دیره ګرځي او غورځنګ منظم کوي. تیر ورځ هم د سالارزیو سیمې په بازارګي، جوړ کلي او بامپوخیلو کې تنظیمونه جوړ شول. د مومند ولسوالۍ د پی ټی ایم کوارډیناټور شاکر جان فکرمن په مشرۍ نن د انبار د سلګونه اوسیدونکو سره د غورځنګ د ارزښت، تګلارې او ملاتړ پر ارزښت غونډه وشوه. د پی ټی ایم مومندو ملګري تر هر کلي او کوره د غورځنګ د انساني اجنډا رسولو ته ژمن دي. د مشر منظور احمد پښتین په مشرۍ غورځنګ دا مهال په تنظیم سازۍ تمرکز کړی دی. تاسې له پی ټی ایم میډیا څخه د خبرونو لیدونکي او اوریدونکي یاست. په مومند ولسوالۍ کې د یو بل یونټ پرانسته وشوه. د خیبر پښتونخوا مومند ولسوالۍ په دویزو سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو لخوا د کور په کور تنظیم جوړولو په لور د پروګرام په لړ کې د نوي یونټ پرانسته وشوه. په دې پرانست غونډه کې قام پرسته پښتنو ځوانانو او د پی ټی ایم غړو ګډون کړی و. د نوي یونټ له مسؤلینو د ولسوالۍ کوارډیناټور شاکر فکرمن او د ډیسپلین کمیټې کوارډیناټور رسول خان لخوا سوګند واخیستل شو. د تنظیم سازۍ دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د پی ټی میډیا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو ټولو له ملتیا زښت ډیره مننه.